یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې څوک کسب کوي مرات نجار دی ترکاڼ دی یا بل کسبګر دی هغوی سره د کسب آلات دي اسباب دي ورسره او هغې قیمت نصاب ته رسیږي نو په هغې کې زکات شته که نه محترمو څوک چې کسب کوي او هغوی سره چې کوم آلات او اسباب دي اگر که نصاب ته رسیږي په هغې کې زکات نشته دې دپاره دا شامی ده او اول جلد دی دویم جلد دی صفحه ده نهمه دې ځای کې داسې وایي دلته وایي وکذلک فی آلات المحترفین داسې زکات نشته په آلات د کسبګرو کې دا بیا وایي برابره خبره ده که دا آلات داسې وي چې عین نه هلاکیږي لکه دا غټ غټ مشینونه استعمال سره نه ختمیږي لکه تبر شو وغیره او یا هلاکیږي معنا دا ده لکه شریش وغیره شو یا دا میخونه شو چې دا استعمال سره ورو کمیږي په دواړو صورتونو کې د کسبګرو په آلاتو کې زکات نشته